جانګیره کینونه لګم ما نه راځه په لګي نور کوم ولې درکم دا زما ده کینونه لګم ما نه راځه په لګي نور کوم کینونه لګم ما نه راځه په لګي نور کوم راځه په لګي نور کوم کنه راځه په لګي نور کوم دې ګورځو پلازا واسکوما السلام علیکم خان. وعلیکم سلام. بخیر علی جلاتیه کینا. لکه جلاتیه ستا د حساب کتاب کې هر وخت فرق راځي. اوس پکې له 100 روپۍ بیا فرق دی. یاره خان جی په څه باندې به لګېدلې وي او یا کېدای شي چې ما نه وي لیکلی. ټیک ده ټیک ده. یاره خان جی یو کاروبار نه شروع کوم ډېرې پیسې دي پکې په لږو روزو کې به کروڑپتی شو کروڑپتی. داسې کاروبار خو الا د چرس والا د پوډر کې دی شنو. نه خان جی دا داسې کاروبار دی چې د چرسو د پوډرو نه هم زیاتې پیسې ګټي. دا کم کاروبار دی؟ خانه دې کاروبار ته انډر پلې وایي انډر پلې. انډر پلې دا د کمې پلا نوم دی. انډر پلې داسې کاروبار دی چې ارزان سیز به اخلي ګران خو په ګرځو او بیا به خرڅې ارزان خو په نغدو. نو دې سره سره به په لږه موده کې موږ د کروڑونو روپو مالکان شو مالکانه. ستا په مطلب زه پوه نه شم جلاتیه. وخانو اوس دې پوه یم د یو سړي سره د 5 لک روپو ګاڼې دی هغه به ترې موږ یا په 6 یا په 7 لک روپۍ اخلو خو هغه د کال په نیټه باندې او هغه ګاڼې به موږ په نغدو باندې په 15 لکه خرڅو. موږ ته 15 لکه روپۍ وچ په مچ راغلې او هغه د کال شرمېږي پکې که نه. جلاتیه دا سراسر تاوان دی. دا 2 لک روپۍ بیا د کم ځای نه ډکوو. وخان جي ډېر ساده سړی په دې 15 لکه روپۍ باندې خو ته په کال کې پوره 15 لکه روپۍ ګټلی شي. ولې په دې پیسو ورته څه کاروبار نه کوې خان؟ یاره دا کاروبار خو ماته څه پیدامن نه ښکاري. وخان جي په دې کاروبار کې تاوان ماوان نشته دا خو ټوله پیدا ده. زه خو وایم توکل پې کوه. ستا خوښه ده جلاتیه چې څه کې هغه وکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ټیک ټاک ټیک ټاک. خیر دی. فضیل خان وایه که نه ته خو خفه غوندې. یاره کرم اشنا خفه به دی یم چې هغه جلاتي ته مې پیسې ورکړي دا بینک کې جمع کړه. اوس غم را سره دا چې د ډاکو مالکانې دې وانهیلي. څونه پیسې دې ورکړي؟ یاره اشنا 15 کروڑ روپۍ مې ورکړي دي. اوس را سره غم دی چې د ډاکوانې تې ونه وایي. تا جلاتي له 15 کروڑ روپۍ ورکړي که هغه وتښتېږي زموږ د پیسو به څه چل کېږي؟ یاره اشنا داسې نشي کولی. زما ډېر وفادار نوکر دی. ځه اشنا الله دې مل شي. شوکتیا دا هغه جلاتي اوسه پورې څه پته ونه لګېده. خان جي ته ولې فکر کوې را به شي؟ یاره خان جي زه بس پرون تللی وم کوړه ته لګېدلی هېڅ پته ونه لګېده. هلو هلو جلاتیه ته کوم ځای کې؟ جلاتے بو آیا جلات چنگیز خان وایا
चला चंगेज खान। आता सिप्प गडवड सारे जोर साहेबची सर्दी करायचा जब चाहता हूँ खुद देर खुशहाल है बोले जमान नवे जिंदगी शुरू हो तर रोग खुले वने जमागा पैसे ने पर बैंक जमा करी हो कना दसुश पैसे पैसे खुदा का चावे जुदा चौप नास की भी देर वजे दफा खुमा तासर पूरा पिज़न लस्कारा नौ करी उकरा शायद सूक जलातिया तो खुदेर नमक हरामों खाते तो खुदा दस्तूरी मारो खाते मार देर खड़े पे जन्नत सदल स्टोरी हाँ हमारियम चिप्पी ज़िल्लस काला दे पल कोर के वसातो उसी दल्ला मुरब्बी ज़िल्लस काला बाद तक को तासी तक को जोश बना प्ले और न बना गेगे हेलो 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 देन मुर्दार को मोबाइल बंद को ऊपर से जिदा जलाते कम से नुमादे लस न्यू ईयर वाले अस्सलाम वालेकुम केना कमारो केना सबीर खान ने ओरिजिनल ताना जलाती पैसे उड़ी दी او دا رښتیا ده چې ما هغه پیسې تختونې خان زموږ دغه پیسو به څنګه چلی تاسو یار ولې خفه کېږئ ستاسو پیسې کو خو لا ټایم هم شته او کېدای شي پورې خدای پاک جلاتې هم را پیدا کړي که جلاتې رانغی نو بیا جلاتې څه بار ملک نه دی خو به دې ملک دی خدای به چې ته بګوتو راکړي الله کا راپاسه سبا وکلی مشران رامون کو چې ابي سب پیسې لوګړه بیا به ګورو ورته هغه کېنه چې خوښ کې کنه خدای پاک تاسو وخت دې پرې خو چې اوس تاسو چې نسکو بسم الله الرحمن الرحیم زما کشرانو مشرانو مونږ چې نن کومه مسله کې راغون شو دا غي نوم دی انډرپلې داس یو کاروبار دی دا ډېر لوی ناسوز دی کې خخ خلک او خخ خانان او ډېر عزتدار خلک دي ځکه دنیا دشمنی په جوړ شو د دنیا کتونه تو شو دا تاسو مخامخ د ذخیر خان ناشته دا زموږ د کلی عزتدار سړیو نن د انډرپلې لاسه پسترګه ناشته خدای لپاره دې کاروبار نه توبه وباسه او تاسو ته نن ته ذخیر خان سره گزارو کې تاسو ټول د باندې څونه پیسې دي په د زمون د ټولو 15 کروڑ روپے دي تاسو دله سونه ټیم ورکول شي دته مونږ یو رزم نشو کته زه تعالی خپل طرفه دریو د ټیم در کوم چې به دې پیسې برابر کړي په درو ورځو کې دې درو کې به دونه پیسې ز کم نه پورا کوم ستاسو ټول پراپرټي سونه پراپرټي دا جایداد خو زما د بچو دی زما بچو به تباہ برباد شي دا سوچ پتا مخکې کړو سرور خان نو انډرپلې باندې نه کولی دې جرګې دا فیصله وکړه دا جایداد به دې ته حواله کې او په دې باندې دستخط وکړي
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। अरे जी हमून लिख सामान दे काटलांगा पूरी यो वैसे वली ना यार वली ना काटलांगा पूरी सब शमोजू पूरी खबर सर लाशम राजी केरी राजी شاب يا شوديكا جسمتان ترسو شاب شوديكا ها دا کیسه ستاسو نه مطلب تاسو خپل دشمن پسې ګرځئ نو تاسو د خپل دشمن څه اته پته څه نښه څه تصویر څه نشاني څه شته مو که نه بس هسې ورپسې سروالی بربالی ګرځئ یاره جهانګیره ډېر معلومات خو راته نشته خو دومره راته پته ده چې هغه یو سمګلر دی ها سمګلر دی یعنی کې ضمیر فروش دی سمګلر دی هغه په انټرنیشنل سطح هغه چرس پوډر جنکه ماشومان دا بهر ملکونو ته سپلای کوي دا کاروبار دی سمګلر نه ادم خور وای ادم خور ولې چې سمګلینګ کول او د انسان وینې خرڅول دا دواړه یو برابر دي خو تاسو غم مه کوئ دی که په اومه ځمکه کې وي که نه دی به در زر وباسم ولې چې سمګلر او دوکهباز انسان دا خو زما اصلي دشمنان دي اصلي ستا ډېره مهرباني اشنا ډېره مهرباني ټیک ده اشنا اوس ته ارام وکړه او زه تاسو ته د روغتۍ څخه کوم او ها سبا سهار به د خیره دغه ښکار ته ځو ها زه راځم یجینه دا څه کې لیونی شوي سب ځان وژني استاد جی زه ډېره زیاته غریبه یم په پردی بنګله کې کار کوم ما باندې ډېر زیات ناوخته شوی دی کرایه هم راسره نشته که تا دې ګاډي کې بوتلم نو ثواب به دې وشي څه تا خو دومره صفا جامې اچولې دي دومره ښکلې جینۍ او ته په پردو بنګلو کې کار کوې استاد جی څوک هم مجبوره یم او بیا د خدای تعالی په دې لویه دنیا کې ایک یوازې یم نه تو ته داسې چل وکړه چې چېرته ښه غونده کې رشته وګوره او ځان له واده وکړه استاد جی خدای تعالی چې په دې دنیا کې څوک غریب پیدا کړي نو بیا به ته څوک په خیر الله هم نه وایي دا خوړو څه خبره نه شوه
خو سر څه په دنیا کې دولت خو نه دي دا رحمان بابا خبره چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بوت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی زه کتاب پر انجیټر ورسوم راځه ډېره ښه ده استاد सदनास का तकड़ी लेला सदजर की लकड़ी लेला सदनास का तकड़ी लेला सदजर की लकड़ी लेला पवलान मड़बम की पकवरान मड़बम की शालेलान मड़बम की वसखी मड़बम की बता ता ता द खुदाया वणम आय 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 तन जार 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 तन जार 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 तन जार 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 तन जार 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 तन बाजार कम तोरे स्तर के स्त्रला सोना ग्रान यार स्नायमा जस्ता दिल रुबा जमला जाना दाखल दरंजो तुर में नजर माते दे जाना ना खाइस दिली बने क्रमा प्रदे कर जमला जाना समाली बनी सोगी मुर्दा जाना बदी वाड़म माता खुदाया वाड़ा माता खुदाया वाड़ा माता खुदाया वाड़ा माता खुदाया वाड़ा जुबता ता ता द खुदाया वाड़म जुबता ता ता द खुदाया वाड़म आय 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 तन जार 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 तन जार 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 तन जार 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 तन जार 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 دریز غم مکوه یار څومره چرس او پوډر چې دې پکار دي پسې کلونو کې به در ورسي خو یو خبره یاد ساته چې پیسې به ګورې نغدې راکړې ډیډي
تا ته څه لږ ساعت پس رې کومه بیا بچی خیر خو دی که نه داسې وارخطا یې ډیډي ما نن بیا د یو سړي نه بېوقوفه جوړ کو ما ورته وی که نه چې زه په پردی بنګله کې کار کوم زه ډېره زیاته غریبه یم هو بچی دا ټوکې د کارې پرېږده اوسه ته ماشومه نه یې لویه ښځه یې او ډیډي بله خبره هغه هلک زه په خپل ګاډي کې م راوستم ما ورته وی ما سره کری نشته ما نه پیسې وانغوستې څوک و دا هلک چې ته ورسره په ګاډي کې رالې ډیډي پته نشته چې څوک و خو ډېر ښه هلک و ما کې د نوم تپوس یې نه کو بس ډېرې خبرې مه کوه تا ته ښه پته ده چې ستا رشته به د نوشیروان سره کړې ده او هغه لس ورځې پس د دوبۍ نه را روان دی او هغه دا نخرې پېغرې بلکل نه مني ځکه چې هغه ډېر بدتمیزه انسان دی پوه شوې कम जाना ना हला रजम गुटिश मारम ताया गबुमा जाना हे دا پټې ستا د پلار دی ټول بوټي دې راله خراب د پلار خو مې نه دی خو د سخر خو به مې شي که نه دا پټې ستا د سخر نه زما د پلار دی زم دا ویم که نه چې ستا د پلار دی ډېر فری کېږه مه زما چیلې راک او دلته نه روکېږه ها که لاړ نه شم نو بیا د پلار به مې اواز کړم داجي سورلي په ډک به هم نه پوهېږي نه ته په سترګو ړوند دي چې زموږ په دې فصل کې ګرځي چې مې ولیده سپوږمۍ په ځمکه سپینه که بنا وم اول اوس به ړوند شم تا ډس په خپو کې وکړو او درد زما زړه دا ولې دا ما ډېره غټه غلطي وکړه چې ستا په خپو کې مې ډزه کوم چې په سینه مې ویشتې وې نو ښه به وه په سینه خو دې هسې مې ویشتم ځکه خو په دې سترګو ړوند شم هیڅ راته نه ښکاري چېرته چې ګورم صرف ستا تصویر راته ښکاري صرف ستا تصویر تاسو هلکان چې جینکې ووینئ نو د ځان نه ورته مجنون جوړ کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام زمان والا څنګه یې ټیک ټاک خیر خیر باندې بالکل دا کړه حال وایه کړه په دوبه کې د شپې ورځې په خیر ته د شپې بالکل په خیر باندې تر بالکل نور بس الله رحم دې السلام علیکم وعلیکم السلام غالي بچی کینو
جهانگیر استاد دی خیالي ډېر ډوب پکې تللی هسې یار بس سوچ مې کولو هغه راني مې ډېر ورځې وشوې نه مې درېدلې هر یاده شوې وه په ویښه خوبونه مینه اشنا ولې چې دا دنیا ډېره ظالمه ده ته پکې د مینې شش محل جوړ کړې او دا ظالمه دنیا والا به داسې کاڼي راووري چې ټوکړي ټوکړي وشي اشنا زما د مینې ششمیل دومره کمزوری نه دی ما ورته د خپل زړه د وینو رنګ ورکړی دی داسې په وړو وړو کاڼو نشي ماتېدی ستا خبره ټیک ده جهانګیره چې مینه پاکه او رښتونې هغه دنیا یو طاقت هم نشي ماتولی ته یو کار وکړه که نه خپل مور او پلار وکړه رښتې لولېږه زما خو په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته یاره وړوکی ومه چې مور رانه پاتې شوه او د 10 کالو ومه چې پلار راله چا ووژل پلار دې له چا ووژلو چا ووژلو جلات چنګیز خان دا ټوپک دغه ته وغورځوه دا ټوپک ما د کې اغوستو دپاره نه دی راغستی زه په ځان کې د دې زور وینم ځکه یې ګرځوم اوې که مړ هم کم نو ټوپک به رانه واخلې او که مړه مې کې نو ټوپک یې به درنه واخلم ډز کوې ډز به کوم د دې مطلب دا دی چې ته د انسانیت په ژبه نه پوهېږې تا ته به د ټوپک ژبه خور غواړي د ټوپک ژبه حاجی ستاسو ټلیفون دی او زما یار سریر خان زما زیګر زما زړه
څنګه سریر خان हाँ सर खाना बिल्कुल बिल्कुल बस कारोबार नन सबाड़े फर्स्ट क्लास हवान सरीर खान तुमरा माशमान मेरा उस्ती दी जब मोड़ बदे का वाया सुमरा पकार बस जन लसे मासे हाँ 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 ओके ओके सरीर खान कि यो मेहरबानी होगा जमाल कौन था यो करोड़ रुपये शमशेरिया वर्षा बदी वडो बांचा करू लगावा औकार ते वाखला कार वर्षा तेरा खदा मुझे क्या करने गए बसा हाय बसा पूरी कर कबड्डी का सारू माने चक्कर हुआ और जबदी नूर बस वर्जमा हे समकार का सम करी सरमन बाबू बा सम सरमन बोले अगर तो वो गुजारा कला अला सुन के जोड़ दम निश्ता हां जी देर ज्यादा ते के लेकिन उबरा के उबर زهر وزقه زهر دي تنه اللي بماده شي ته څنګه انسان یې ستا پړ کې دومره رقم نه هغه چې د تندې مړ کېږي او ته د ګوجو په قدرې نشي ورکولی ګوجو په قدرې نشي ورکولی ته آخر مسلمان یې که کافر یې ستا پړ کې دومره رقم نشته دومره رقم نشته ظالمه ما د مسلمانې خو به تاسو سره پته ولګي چې تاسو دوبۍ ته ولېږم دوبۍ ته اول دنده سرو په نرخ باندې خرڅ کړم هر ځای کار شوی حاضر کار کوه کار یار خدای په خیر کړي عرفانه زه دا ظلم نور نشم برداشت کولی یار وګوره که نه دې د تندې مړ کېده او هغې ظالمانه وله ګوټو به قدرې نشي ورکولی ګوټو به او که نه یار دا ظلم زه هم نشم برداشت کولی خو موږ څه کولی شو یار موږ هر څه کولی شو عرفانه ولې چې مرګ قسم یو پیره دی او نن که هر څه کېږي خو موږ باید جلات خان ته ته تښتو او خامخا به تښتو خو اخر څنګه به تښتو یار دا دومره کسان چې ټوپک په لاس ولاړ دي نو بیا دا غوږ لږ رانږدې که یار چې دې پوه کړم کسان څه شوی هغه خو هلته ملاست دي دا دوی د پلار کور دی څه ها Passer, essa é da minha coisa. Passer, passer. Passer, passer, te tătu. څه وای خیمه خیال کوا ډیره ښه ده
के दरलम हुआ आया समार और दे सको हुआ आया जताने तो पोस्कोम कि समार और सको पयो सारा तो हुआ आया इन्हें दस दाने पोर्टा कोमा दस वين فا ما تسموها صاروا ما تثبت نشتغل إذا تخطيط لي شرطة دي समारोह चढ़ता पटकड़े दे कस्पल जोन दे पकार भी नु रिश्ते हलू आया चढ़ता दे समारोह हुए बुगा किदा को बेदल वजू चढ़ता दे नूर हुआ यारानो पदा से टेम न खराब हो जे जीजू सर सड़ी बनाना तख्ती माम आपका खान जी माम आपका खान जी Tanadi da sandamrada o rakta temrake o cardi da gidolano de gidolano mamada ستاسو د لاسه زموږ د کروڑونو روپو منصوبه برباده شوه د دې ماشومانو په سر ما په کروڑونو روپۍ اډوانس اخیستي زه به هغوی له څه جواب ورکوم راشه شمشیریه ځان د کسته مړکه دا کو د جمدی وړي دي د وجنی ځان د کسته مړکه مابکا
رانی ته دلته څه دي که دا تپوس زه تاسو نه وکړم چې تاسو دلته څه کوئ نو بیا اول تپوس ته نه مونږه کړی جواب به ته راکړې ول هغه مخامخ نه دی هغه زمونږ کور دی ها هغه ستاسو کور دی تا خو چې زه ډېر زیاته غریبه یم هغه خو ما تاسو سره دوکه کوله هغه ځکه ما وی چې ما ته رښتونې مینه میلاو شي ها نو لکه ته جلاد چنګیز خان لورې خو خیر دا دوکه یوازې ستا نه تا د پلاره مدد و ځکه خو د جهانګیر د پلار سره دوکه کړې وه خو ستا پلار ډېر ظالم سړی دی هغه د جهانګیر خان د پلار قاتل دی که دې نه جهانګیر خبر شو به ستا مخ ته مونه ګوري څه د جهانګیر پلار یې وژلی دی نه دا دروغ دی داسې نشي کېدی دې خبر نه جهانګیر خبر شو او به ستا نه ډېر نفرت پیدا کړي خدای ته وګورئ زما د پلار د جرمونو سزا ما ته صله راکوئ خدای ته وګورئ دا خبره جهانګیر ته ونه کوئ ځکه چې زه د جهانګیر سره د خپل ځان نه هم زیاته مینه کوم هغه ته د دې خبرې پته ولګېده نو زه به مړه شم وتره زما ټول پلانینګ خاورې ایرې شو زما د لکونو روپو کاروبار خراب شو تره ته اوس داسې یو کار وکړه چې ما نه یو چینی وګوره او زه ورسره واده وکړم چې ځان سره یې دوبۍ ته بوځم لکه په اوش خو یې که نه دا څه وتې پوتې وې تا ته خو ما خپله لور کېنولې ده لورو وتره ستا دماغ کمزوري شوي ته بوډا شوي یا لکه په مطلب مې ته پوهېږه که نه څه په امجدو کې را سره خبرې کې په غوږ کې مې بنګ بنګ کې وتره ما له یو داسې سیده ساده جینۍ پکار ده چې زه ورسره واده وکړم او په بیگ کې ورته یو 2 کیلو پودر واچوم او بارمل ته ولېږم که بد شوه خو زمونږ پیدا او که ونیولې شوه نو د هغې نقصان عرب پتیان به شو عرب پتیان واکده چې رواغه د چای مازغه دی نه دی سم کامپیوټر دا غم مه کوه زماغه نوکر نه دی شمشیر عمراغه لور درته کو مزې به کې مزې وتره وا ډېره ښه ده رانی زه ستا نه یو تپوس کوم خو رښتیا حل به راته وایې ګوره جهانګیره چې په مینه کې سوال او جواب شروع شي نو هغه مینه نه پاتې کېږي هر څه چې وي خو نن به زما د هر سوال جواب رښتیا راکړې دا راته ووایه چې ستا کور چېرته دی زما کور هغه برې کلي کې دی برکلي ته ما ته دا ووایه چې ته په رښتیا غریبه او که ما ته یې د ځان نه غریبه جوړه کړې زه خو ډېره زیاته غریبه یم خو دا راته ووایه ستا غریب انسان نه یې خوښ څه نه زما غریب بنده خوښ دی خو دوکهباز سړي نه مې سخت نفرت دی ولې تا سره ما څه دوکه کړې ده څه چل شوی دی چې ته ما نه بار بار تپوسونه کې څه چل شوی نه دی خو څه چل به وشي څه چل به وشي جهانګیره زما او ستا واده به وشي ما تا نه دا دومره تپوسونه ځکه کول چې زه ستا کور ته خپله رشته درولېږم
एड़ा काजिमा वड़ो के मुसोकरा वस्तल और कोना टोल न तख्तेदल او خانجی د شنشار وروسته پتا خانه کې مرته پتا خانه کې शाबाश ډېر خمو کړل ډېر خو چې خو زما د کورونو روپو نقصان کړو تمره وډباوې چې چمړه دې وباسې چمړه खान जी शमशीर में जरा वस्त राजा शमशीर राजा जमा सर ख्वा के केना खान जी या रेगमा शमशीरा या रेगमा राजा मां से ख्वा के केना तो जमान करना जमा रोरे रोर हाँ जी मामा का हाँ जी मामा का دا والا وسكا خانجينا وسكا كنا وسكا زتا ما قوم شمشیریا خبایوشا خپل لور واده زما سره انجی تاسو څه وایې زه خو ستاسو د خپلو خاورې یم نه شمشیریا نه ما فیصله کړې ده زه واده کوم لور سره دا زما آخري فیصله ده وایا څنګه دې خوښه ده انجي دې څنګه ستا خوښه ده که نه والله داسې زما خوښه ده نو بیا وسکه یو جام
بډیوال یار ته خو د لستوڼي مار وختې زه به ستا خوښ شم انسانه زه د ده په مطلب پوه شو چې دا ولې کیله شو هغه وګوره ته او هغه دا څنګه چل ته خو داسې حیران شوې دا زما خور ده سمیره عمیره تا خو زه ډېر زیات په ټینشن کې واچولم ما خو تا زما سره بېوفایي وکړه زه تا سره څنګه بېوفایي کولی شم ستا په ساه کې خو زما ساه ده ته خو زما ژوند دی ها دا خبره الله تعالی د خوب نوم ازار شم چې په یو شکل دوه انسانان پیدا کړي دي خو سمیرې دا خوب خو ستا په شان ده
तो मेरे बच्ची दा जोड़ा वाचो दादी दादी से जोड़ा दा न फख्तर दे न शौका दा डॉक्टर ना दस्ता दवा दे जोड़ा समा दवा दा दवा खबर मादा नौशेर सरा करे अब को बता दान सरा दो बेटा खुद दो बेटा नजम जब खपल गरीबे के खुशहाल है अजुल बकवास मकवा दा जोड़ा वाला और जान जर तैयार का दादी सब अमड़शम खुदा दा जोड़ा बजवाना जो को जान में रखे हर कौन से चल के खुदा जोड़ा बाजे हमारी चीजें नशा होने वाला खतरा नहीं है खैर चल गए ما حول ما بيصير جسمه بقول بدل ما عمله بنت وديجي هاي تجيش كده هيجي راځه هر خواته جشن د مزيدي نن زما ګوړه سرګ سري دي شراب مسکلي دي شراب مسکلي زګندګير يما هر خواته جشن د مزيدي سرګ سري دي شراب مسکلي دي نشکي هوا गंदगी تا زما مینه ولې سپټلارانو له ورکړه ولې زما لور ده زیار چاله وکم ستاسو پکې څه کار دی زمون پکې کار شته پکې زمون کار چې د سومري خو خانه ده نو ته په زور نشي واده کولی ولې چې په زور واده نه په اسلام کې شته او نه په قانون کې و ظالمه خپل لور د خپل لاسه ولې دوزخ ته ورغورځې ها او ته خپل لور هغه ظالمانو له ورکې هغه ظالمانو له د چا چې هر یو کار غیر قانوني دی غیر قانوني تاسو یې څوک او بار زمان د قانون د تاسو لیکو زمانم ایکسپیکټر احسان دی او دا ایکسپیکټر ساحل دی تاسو پولیسوانه اوس د څنګه په خلا هغه سمګلرانو له لور ورکې او که زما دی یار لا زه تا په یو شرط پرېښودی شم چې ته ماته د جلاد چنګیز خان په باره کې انفارمیشن راکړې ونې ټول عمر به د تورو تمبو شاته پروت یې ما ته د هغه هېڅ پته نشته دی د هغه څه کاروبار کوي څه روزګار ها لکه تا ته هېڅ پته نشته تا ته خو بله پته ولګي چې کله ته د تورو تمبو شاته شي سایلا دې غریب کاکا وځه
इस फिक्र को सुमेरे बोल चिस्ता दुश्मन में बड़ी दुनिया को ले गए अवस्था का जमाना सुख नशीदा को ले خو احسانه زه ډېره زیاته یریږم ولې چې جلال خان ډېر ظالم انسان دی هغه به موږ دواړه ژوندي پرېنږدي سمیرې د احسان دومره کمزوری مه ګڼه ولې چې د احسان په مټو کې دومره طاقت شته چې هغه خپل دښمنان نڅا ویستی شي ته فکر مه کوه دا چې ځو واه ترى واه جنات جنگیز جنات جنگیز بی زمان نومو روب دی زمان تا بدا دستا بدماشی دا چه اولی درله دا پورا ماشمان بودلا او بی درله دا ڈکی لرن جنه بودلا دستا نوم دی دستا بدماشی دا واه ترى واه سمرا خوک نوم دی جلاد جنگیز هی پتی خونت لاف که دا دا ترد دومره کمزوری بگا یو سل دی مخنسته پا گوت راکی لطب بیا گورا چه تسمکی زنی تیرا سوم او کلا ادری کسان او تاسو پیشمیرا تاسو بیام دا هو علاجونه کو علاج خو به وکړو خو چې مخامخ خو راشي که نه زموږ د لکونو روپو نقصان وکړو زه په دې ژوندي نه پرېږدم ژوندي ای زمان یا سپینروارا لکه سره خوره ګرمه ګرمه مه خوره ګرمه به درله خوله وسوځئ خوره ډاکټره څنګه چل دی زما د مېلمنو له دې علاج شروع کړی او که نه ولې نه خانجي یو ښکلی علاج دی 10 ورځې بعد دې علاج پوره شوي हाँ जी 10 ورځې پس بیل به مکمل پاوای لکه 10 ورځې بس ورځې مکمل پاوای او بیا به دوی زما په اشارو خانجي ته څه غواړې ما به بګي دی یو جشن دپاره ډېر ښه ډاکټره ډېر ښه راکه چې یو انجکشن پکې مونږ نه ولرو ما یو سوچ کړی
چې دا تاوان په رانې راوګرځوم څنګه دی په رانې باندې زه سره پوه نه شم یاره وطنه د رانې سره به زه واده وکړم او په بیګ کې به ورته پوډر کېدم او پلار مړي ته مې ولیدم رانې خو زما لور ده ښه زه د مرګ خولې ته نه شم ورکولی خو ته دا مه هېروه تره چې رانې ستا خپله لور نه بلکې یو پردی لویه کړې لور ده خو ټیک ده چې رانې زما خپله لور نه ده خو د لور په شان ته مې خو لویه کړې ده که نه دا زما دپاره خپل مالک وجلی شو اوس زما دپاره یو پردی لور نشي قربانولی او نو شیره بچې نو شیره بچې تا نه زما ځانم قربان څنګه چې دې خوښه ده هماغه شانتې وکړه خو زما نیازم واده که نه نو بیا را تر غاړې وځه تره دومره بې حیا شوې بې شرمې دې هلک سره ګرځې دا زما مینه ده او څوک چې زما مینې ته په بدو سترګو ګوري زه د هغه نه سترګې وباسم بیا ووره وایه جهانګیریا دا زما چلغله ده ډېر زر به زه د دې دا مغروره حسن د خپلې ځوانۍ په زنځیرونو کې قید کړم ځکه چې زه په باغ کې هغه کوږ لرګی یم د کوم د لاسه چې شپونکي د غره د سره راغړېدلی و د غره د سره بېشکه خو چې ته د دې ځای نه ژوندی لاړ شې اله تا د هغه زمري په خوله کې لاس ورکړې کوم چې انسان د هډوکو سره خوري د هډوکو سره دا زمري او د ګیدړ خو به اوس پته لګي چې څوک زمری دی او څوک ګیدړ ته یې زغم مه کوه ته کور ته ځه زه پوه شه او دی پوه شه ته ته ورځه ګوره بچې تا د بابا چوپې سیچیل سیډي واخیسته که نه ګوره که نه ډېډي سیډي دې واخیسته په خپل ځای ښه ده خو ماله نوې ګاډې واخله او بچې ته مه خفه کېږه ګاډې ډېر زه شوروم ته رنګ کوم تاله به نن نوې ګاډې راشي خاطره تو ورله ګاډې اخله او مونږ یې په شرمونو شرمولو لور به دې سنبال کې سنبال به یې کم درله یا لکه څه چل شوی دی چې اسمان دې په سر راغستی دی اسمان نه دې نه داسې حرکت کړی چې په مې د قیامت نه مخکې قیامت راوستی یا لکه زر راته ووایه که نه ظالمه لیونۍ به شمه تا نن په پارک کې د یو هلک سره ناسته وه او په یو بل یې لاسونه اچولي وو تا څه وایې توپونه جرأت پورې شي ته په دې عمر کې زما نه پوزه پرې کړې او زما سترګې خلکو ته چټې څه سوچ کې خوښه دې نه ده چې سر وله خور کړم سر
نور روانه بچې دا بوزه او په کمره کې بنده کا نن د پسه به دې ته چای روټۍ هېڅ هم نه ملاوېږي پوهېږه ته پکېږه ما یار الله به خیر کړي خدا راته ووایه تا دا کس وپېژندو چې دا څوک و نه یاره ما ونه پېژندو دا کس ما په ړومبي ځل لیدلی خو بس قسمت یې دا ښه و چې پولیس راغی یعنې نن به یې د غم درېیمه ده هرې شخصي وي چې راني زما چلغله ده په دې دنیا کې رزق ختم شوی ځکه خو یې دا خبره وکړه سرغه مې پکار دی اشنا هسې نه چې مونږ ګپ ګڼو او هغوی په ریښه په ډولې کې نیسي زما نوم جهانګیر دی جهانګیر او چې تر څو زه ژوندی یم که نه نو والله که په سر کې ښکرم ولاړي که نه ډولۍ کې به یې رانه کښېننئ سبا موږ د دې خبرې معلومات وکړو چې دا کس څوک و او د کوم ځای و بیا به ورسره ګورو تاسو یې در درګاه معلومه کوئ نور کار زما دی ترو د دې نه مخکې چې رانې د هلک سره واده وکړي او یا چېرته وتښتي دا هغه زما سره واده کولو ته تیاره کړه چې توبې ته پې د پوډرو ټریپ ولګوي ټریپ ترو تا ته زما د عادت ښه پته ده چې زه هر څیز زور ګټم چاته مینت نه دی کړی بیا به زه یو ښځې ذات ته مینت کوم ښځې ذات ته ګوره بچې هغه چا رښتیا ویلی دی چې د مطلب دپاره خلک خر ته ماما وایي او بیا لږه په پسته خوله باندې په خوږه خوله باندې ورسره خبرې شروع کړه ځکه چې خواږه زهر خوړل هر سړی په اسانه باندې خوري ترو ډېره ګرانه ده چې تاسو وایې نو زه به کوشش کوم ډېره ښه ده واخله دا روټۍ وخوره ما تاله په خپل لاس راوړې ده مال روټۍ نه مال زهر روړ زهر هی زهر خو زه تاله نشم راوړلی ولې چې ته زما چلغلی روټۍ خو به ته ځکه خورې که چېرې روټۍ ته ونه خورې نو ستا د دې مغروره حسن د ګل پاڼې به مړاوې شي زه دا نه غواړم چې ستا حسن دې پیکه شي ولې چې پیکا او جوټه خوړل زما فطرت نه مني وخوره روټۍ وخوره روټۍ ما درته وویل که نه چې زه نه خورم دا روټۍ نه خورم ګوره راني تا ته ښه پته ده چې ما په زندګۍ کې چاته مینتونه نه دي کړي تا ته په اول ځل مینت کوم چې دا روټۍ وخوره زه په رضا درته وایم دا روټۍ وخوره وخوره دا روټۍ نه خورم دا روټۍ که زه دا ونه خورم نو ته به ما مړه کړې مړه مې که زما نه دی پکار داسې ژوند نه مې دی پکار بند کړه دا بکواس بند کړه ته هم دا بکواس که ته مړه شوې زما ټول ارمانونه به خاورې ایرې شي زه به تا سره واده کوم تا به ځان سره توبې ته بوځم توبې ته دا ارمان به هېڅ چرې پوره نه شي که زه واده کوم صرف د جهانګیر سره تا سره نه تا سره نه خدای شه بدتمیزې د جنرال چنګیز خان ناڅاپه لور ستا واده که کېږي صرف او صرف زما سره چا سره شیروان سره ستا واده زما سره ونه شه که نه ټول عمر به په دې قیدخانه کې پرته یې دا ټول ویښته به دې په دې ځای کې سپین شي ځکه چې زه په
په بار کې هغه کوږ لرګی یم کوم د ناسه چې شپونکي غره د سره راغلی و غره د سره څنګه خلک دي خدایا دا خو ډیر ګنده خلک دي پلار راغو شابه دلته نظر سي
څنګه چل دی دا کس پته ولګېدو که نه معلومات مې وروړي دي څوک دی زه راته وایه څوک دی هغه ته به زموږ سره دا وعده کوې اشنا واده څنګه واده چې ته به د راني سره تعلق نه ختموې زه به راني سره تعلق ولې ختموم تاسو خبره وکړئ څه چل دی جاګیر اشنا موږ به تا ته صفا صفا حل ووایو اول ته موږ سره واده وکړه خدایه پاکه واده ده خو تاسو خبره وکړئ خبره دا ده اشنا چې راني په بنګله کې نوکره یا خدمتګاره نه ده هغه د جلاد چنګیز خان لور ده څه نوکره نه ده مالکه ده د جلاد خان لور ده یعنې زما د پلار د قاتل لور ده دی ما ته دروغ ویلي دی نه به زه داسې بدل اخلم داسې بدل چې ټول عمر به په سرو سترګو جاړي جهانګیره تا ته ویم که نه زه تا له اوازونه در کوم او تا اورې نه روانې تا ته څه پته ده زه څومره په ګرانه د کور نه راوتې یم نو زه څه وکړم ما درته وویل چې د کوره راوځه جهانګیره دا په تا څه وشو زه راني یم راني ستا مینه زما دپاره دومره ډېره ده چې ته د جلاد خان لورې زما د دشمن لورې زما د پلار د قاتل لورې جهانګیره زه منم زما پلار به ستا د پلار قاتل یې خو دې کې زما څه ګناه ده زما د مینې څه ګناه ده څه ګناه وه زما د پلار چې ستا پلار په خپل دولت باندې ووژلم څه ګناه وه زما څه ګناه وه زما څه ګناه وه څه ګناه وه زما د پلار جهانګیره که ته بدله اخلې زما د پلار نه واخله زما مینه سله په سرو لمبو کې سیزي زما په زړه کې د مینې وینه وچه شوې ده زما په سترګو کې اوس صرف د انتقام لمبې دي د انتقام لمبې جهانګیره زما پلار زما واده د نوشیروان سره کوي او که زما واده د نوشیروان سره وشو زه به ځان مړ کړم که ته ځان وژنې او که نه زما در باندې څه یا دې ولې سترګې سرې دي ما ته پته ده ته زما سره واده کول نه غواړې ځکه چې ته زما نه نفرت کوې وایې زه ستا سره مینه کوم مینه زه تا نه نفرت نه کوم زه تا سره واده کولو ته تیاره یم څه ته بیا ووایه ما سره واده کولو ته تیاره یې زه تا سره واده کولو ته تیاره یم
جهانګیره هسې وخت مه ضایع کوه زه چې لاړ شو او رینه د جلال خان نه ټیټ نه راځه پرېږده چې سوځي په هغه سرو رنګو کې هغه سره رنګو کې یوازې هغه نه تم سوځي دا وګوره ستا له څه جوړ شو ولې موږ وړاندې نه پوهېږو ما په خپل ځان باندې هېڅ پروا نشته اوس خو زما د ژوند مقصد د جلات خان مرګ دی مرګ جلال خان خو به ووژنو خو رانه خو بل چاته نه شو پرېښودی جهانګیره یار سبا د رانې واده دی خو کیدای شي چې هغه واده ته ونه رسي ولې چې هغې ځان له زهر راوړي دي جهانګیره سوچونه مه کوه ځای چې د رانې ندي بچ کړو راځه رسول الله راځه راځه لکه ډاکټره څنګه چل دی دوی علاج مکمل شو او که نه خانجي ماښام یې انجکشن ولګوم یو به علاج مکمل شي لکه ما پیژنې او که نه زه څوک یم ته زما شنچه لرې که نه ته زما شنچه لرې نه ته ځانې وې ته نوشي وې ته شیطان یې ته زما لالا نه ته زما لالا نه ته زما شنچه لرې که نه ته زما شنچه لرې که نه ته زما لالا نه ته زما لالا نه ته څوک یې ته څوک یې ته څوک یې ډاکټره څنګه چل دی سوتې بوتې وي خانجي مخامخ پورې د مونږ قبضه کې وي خانجي تاسو بلکل فکر مه کوئ سبا ماښام پورې به دوی زموږ په قبضه کې خانجي تاسو فیټ ټایم شوی دی تاسو ځئ هسې نه که ناوخته شي ټیک ده زما د فلایټ ټایم شوی دی او سباني فلایټ کې به تاسو دوی ځان سره راولئ زه به ستاسو د دوبۍ په ایرپورټ باندې انتظار کوم ټیک شوه که نه زما د دشمن لورې زما د پلار د قاتل لورې داسې کې ځان وژنې لیونی شوې چې زهر خورې سو زه لیونی شوې یم ځان وژنم زما نه دې پکار داسې ژوند زه د داسې ژوند نه نفرت کوم نفرت ستا خو نه دې پکار ستا ژوند زما پکار دی څو چې مې ستا سره واده نه کړې بیرته مې نه رسولې هغه پورې ستا مرګ ستا خواله هم نشي راتللی ستا خواله راځه راځه نه زه نه شم تا سره پرېږده زما لاسه
دا مرداري پکې لا پاتې وه یو سره ته ووایه چې جلاتي او نوشیره چېرته دي چېرته دي ووایه ووایه چې چېرته دي هغوی کني سر در خروم او دا هم راته ووایه چې شهنشاه رور چېرته دی ویم درته نوشیرې رانو توبې ته بوتله ما مه وژنې شهنشاه رور دننه په کمره کې शहनशाह तो जरूर कवर का मुझे परानी पसंद सही था डॉक्टर बेशक हुई इंसानों जिंदगी बचकोल खुदा तसिंग डॉक्टर चिंदे सूट को लगा ले पर जमीन खर्च को हां
بس نوشیریا بس تا حکمرانی نور ختم شوه تا ډېر په دې کورونه وران کړل ډېرو پراډونو دوکې دې وکړې خو نور به رانه ظلمونه کې هېڅ چرم نه ته جوړې ما نه پېژنې زما نوم نوشیروان دی نوشیروان زه په پار کې هغه کوږ لرګی یم کم د لاسه چې شپونکي د غره ته سره رانغړېدل د غره ته سره مخې نه مې اخواشه ژوند په لاس ووینځې اخواشه زما د مخې نه ته چې هر څومره کوږ یې زه به نن تا نیغوم ځکه چې ته زما د ملک او قوم دښمن یې ته د انسانیت دښمن یې ته د زمانې هغه ناسور یې د چا ماپي چې دنیا په یو کتاب کې هم نشته تا په وجلو کې ثواب دی ثواب ځکه خو ما ستا شوټر ډر راغستی شوټر ډر واو Odrega Noširja. دا دوبه سے کاټلنګ نه ده چې ته وده سي پاسانه ورمنډه کې ورو ورسي د دوبه ټیکټ دله ما غسته ده ما خبردار تاسو نه کې راستنه پورته کوم ګرځو ته دا نشېشته ولې که تا ته وویشته بیا به تاله د پوډرو پیره څوک کوي ته د معاشرې هغه ناسورې کوم چې د پیسو دپاره هر څه کوي هغه جلاده چې زما پلار سره یو معمولي غوندکې نوکر وي د دومره نمکرامه انساني چې تا د دولت د خاطره خپل مالک سره نمکرامي وکړه ستا د لاسه ستا د انډر پلی د لاسه زما پلار د دې دنیا نه لاړو جهانګیر ته زه هغه جهانګیر یم کوم جهانګیر چې تا د خپل واره لپاره په وړوکوالي یتیم کړی بچه زه منم چې ما تا سره ډېر ظلم کړی دی خو ما ستا پلار وژلی دی زه درته منت کوم بچه زه درته منت کوم ما معاف کړه بچه ما معاف کړه بچه ما معاف کړه
Fuck!